السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو ژوند او پکې پیښې زمونږ دنده تجربې ګټې او تاوانونه خوشحالیانې او غمونه څه د لاسه ورکول او څه لاسته راوړل دا ټول په دې نړۍ کې د موږ سره تړلي دي. که موږ او تاسو کوښښ وکړو چې د خپلې تجربې او خپلې پیښې ښې او بدې خاطرې د خپلو کشرانو سره شریکې کړو نو ګټې به یې ډېرې وي. د هغه ناخوالو سره او د هغه پیښو سره چې مونږه لاسو ګریوانو دوی به نشي او که شیم ډېر به نشي او که نه مونږ وایو چې زه خو په ما تېر شو پرېږده چې په دویم راشي نو یو خو په دې کې مونږ او تاسې ګناهګارېږو او بل مونږ او تاسې به خپل فرض او خپله دنده نه وي ترلاسه کړي سرته نه وي رسولي. په دې نړۍ کې مونږ ته خو په کار دی چې یو چا بد وکړل وایي به خو او ډېر چې داسې ډېر بد نه وي ورپسې ونه ګرځو په خپله به پوه شي. خو بیا په مقابل کې داسې وي ځینې چې یو کار کوي بد هم داسې بد چې د ژوند سره د لوبې کوي بیا چې لږ هغې نه ورتېر شي نور در سره کوي بیا چې هغه وبخي نور در سره کوي او بیا چې هغه وبخل نو بیا د داسې کوي چې د خپل لاندې ده کوي. دا زه د چا د لیدلو د چا د اورېدلو نه کوم د ما سره شوي. زه تاسو ته وایم چې زه تل هغه تجربې او هغه پیښې د تاسو سره شریکوم چې په ما په خپله شوي وي. زه او خدای چې زه څه وایم زه او خدای ستاسو نه په ما حق شته نه تاسو زه محکمه کړی یم نه زه مجبور یم چې زه تاسو ته ووایم خو زه غواړم چې د خپل فرض ادا کړم خپله دنده سر ته ورسوم د تاسو سره شریک کړم چې تاسو متوجه اوسئ. زما په قرض یو څوک منکر شو چې منکر شو ډېر په اسانۍ سره زه د هغې نه تېر شوم چې یو بل منځګړی په منځ کې راغی زه د هغې نه تېر شوم بیا د نوره دعوا وکړه هغه هم ما ومنله او دستي مه ورکړې دا ځکه چې خپلوي وه ډېرې سترګې په منځ کې وي. بیا د بله دعوا وکړه او هغه داسې دعوا وکړه چې د دې دریو نه لوړه وه. نو خبره مې دا کوله چې ځینې انسانان تر کونې کم عقل وي. موږ به واړه او
زمونږ یو مشر و هغه به دا خبره تل کوله وي دا پلانکی انسان تر کونې کم عقل دی موږ به نه پوهېدو بیا چې ځان مو په پوهې که هغه ویل ځینې سړی دغسې پورې کم عقل وي ځینې تر دې ځینې تر دې هغه عقل یې ځای ته راځي خو چې تر کونې کم عقل یا تر کونې عقل تر سره نه راځي بیا نو ځینې انسانان تر کونې کم عقل وي هغه فکر کوي چې ولا چې هغه وړوکې شي نه چې تېر شوی بل شي ته او بل نه چې تېر شوی دا خو مشرانو نه تاسې اورېدلي وي چې د پیسو نه چې تېر شو سبا د په حیا هم حمله کوي او چا د چې پیسو ته سپک وکتل سبا د ښځې ته هم خور او مور ته هم سپک ګوري د مشرانو خبرې د کاڼو کرښې وې څه چې ویلي واقعا چې رښتیا ویلي دي او باید په هغې باندې موږ او تاسې عمل وکړو په هغې کې زموږ او ستاسو ګټې دي مخو زه پوهېږم چې زموږ دغه خبرې یا د مشرانو دغه خبرې یا د چا نصیحت دغه غله ډاکوان منافقین غاصبین خاینین او هغه چې د کورنۍ چټلي او ګندګي وي هغه هم دا خبرې نه اوري خو هغه څوک چې اوري هغو ته وایم چې خپل ځان په خپل واک کې ساتئ په چا باندې هسې دعوې مه کوئ خو که چا مو در باندې داسې دعوا وکړه چې هغه نو مه ورتېرېږئ ته نه که ورتېر شوئ سبا بلې باندې تېري یو خو لاروونې وي یو دا وي چې ژوند د ورسره وي چې بیا در سره مخ کېږي نو هغې ته مه تېرېږئ هغه سبا بل کار کوي بل کار کوي بل کار کوي الله مخاد وبا لره ژوندي اوسئ یو اوسئ یو د بل نه قربان شئ یو بل ته مینه ورکئ قدر ورکئ یو د بل حرام مالونه مه خورئ د چا ناموس ته د چا حیا ته د چا احساساتو ته د چا ژوند ته سپک مه ګورئ یو بل پورې خاندئ مه او که دا کارونه کوئ نو د تاسو نه وروسته پاتې د تاسو نه بد د تاسو نه ذلیله د تاسو نه د ټولنې چټلي بله نشته دی السلام علیکم ورحمة الله